السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو، زموږ چینل ټیچ ټیکټیکس ته په خیر راغلاست. زه یم سمیع الله عبید. موږ او تاسو به انشاءالله د ټیچ ټیکټیکس چینل له لارې څخه د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام اړوند معلومات ترلاسه کوو او مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام په عملي ډول سره زده کوو. قدرمنو ملګرو، مخکې له دې چې موږ تاسو ته وینډوز 10 پروګرام عملي زده کړه رافیل کوو، موږ تاسو باید د کمپیوټر په اړه ځینې معلومات ترلاسه کوو. موږ تاسو به شروع د کمپیوټر له تعریف څخه کوو او لومړی به دې پوښتنې ته جواب وایو چې کمپیوټر څه شی دی. مختلفو عالمانو کمپیوټر ته تعریفونه کړي دي. هر یو عالم د خپل لیدلوري څخه کمپیوټر ته یو تعریف کړی دی. موږ تاسو به دلته ځینې نمونې د هغو تعریفونه ولرو او ورباندې بحث وکړو. موږ تاسو به د کمپیوټر له تعریفونو څخه لومړی دا تعریف ولرو چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې په اداري کارونو کې استعمالیږي. یعنې دلته موږ کمپیوټر تر اداري پورې خاصوو او وایي چې کوم ځای کې چې اداره یې هغوی به حتمي او ضروري کمپیوټر کاروي. دا کمپیوټر ممکن دی په خپله کار کې مستقیم ډول سره او یا په غیر مستقیم ډول سره د بل چا په ذریعه باندې کمپیوټر استعمال کړي. د کمپیوټر یو بل تعریف هم موږ تاسو کولی شو چې کمپیوټر یو برقي آله ده چې د یوزر د خوښې مطابق کار سرته رسوي. دلته زموږ ستاسو هدف د یوزر څخه استعمالونکی دی، یعنی کمپیوټر د استعمالونکي د خوښې مطابق کار سرته رسوي. یو بل تعریف موږ او تاسو لرو چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې زموږ معلومات اخلي، عملیه پرې اجرا کوي او موږ تاسو ته ژر نتیجه په لاس راکوي. یعنې دلته موږ کمپیوټر د انسان سره مقایسه کوو او وایو چې کمپیوټر نسبتا انسان ته ډیر ژر موږ تاسو ته د معلوماتو نتیجه په لاس راکوي. یا د کمپیوټر اړوند موږ ویلی شو چې کمپیوټر د لاتیني کلمې کمپیوټر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې محاسبه ده او کله چې آر ور جمع کړو نو معنا یې محاسب ته بدلیږي. دلته کمپیوټر په اړه باندې بیا یو پوښتنه راولاړېږي چې کمپیوټر خو ډېر کارونه نور هم کولی شي، نو ولې یوازې دغه نوم د محاسبې لپاره خاص شوی دی؟ موږ وایو چې کمپیوټر چې په لومړي سر کې جوړ شو نو هغه کمپیوټر یوازې څلورګونې عملیې ترسره کولی شوی چې عبارت وي له تقسیم، ضرب، جمع او منفي څخه. نو کله چې کمپیوټر لومړی جوړ شو همدغه د کمپیوټر نوم ورته استعمال شو. وروسته چې کمپیوټر پرمختګ وکړ نوم یې همغه نوم پاتې دی، خو په اوس زمانه کې کمپیوټر د محاسبې بغیر نور هم ډېر کارونه سرته رسوي. یوه یادونه باید وکړو چې لومړنی کمپیوټر په 1822 میلادي کال کې چارلز بېبیج لخوا څخه جوړ شو چې یوازې څلورګونې عملیې ترسره کولی شوی او د ساده ماشین حساب شکل یې درلودی. د کمپیوټر د تعریف او پیژندنې څخه وروسته موږ تاسو دې موضوع ته رسیږو ترڅو د کمپیوټر د برخو اړوند بحث ترسره کړو. د کمپیوټر په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو یې هارډویر دی، دوهمه برخه یې سافټویر دی. په لنډ شکل سره دوی تعریفونه کوو. هارډویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ یې په لاس لمسولی شو او هم په فضا کښې ځای اشغال کړي، لکه کیبورډ، ماوس، سپیکر او داسې نور. یعنې هغه برخه چې په فضا کې ځای اشغالوي موږ یې په لاس لمس کولی شو، چې په عموم کې موږ ویلی شو چې د کمپیوټر فزیکي جوړښت او فزیکي برخې ته هارډویر وایي. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده چې موږ یې په لاس نشو لمس کولی او په فضا کښې هم ځای نه اشغالوي، یوازې د کمپیوټر په حافظه کښې یې ځای اشغال کړی وي یا د کمپیوټر په حافظه کښې موجود وي، لکه وینډوز، افیس، ډکشنري او داسې نور پروګرامونه. هر هغه څه چې د کمپیوټر په حافظه کې ځای اشغال کړي، فضا کې ځای نه کوي اشغال، په لاس باندې لمس نسي، یوازې په سترګو ولیدل سي د کمپیوټر د سکرین له لارې یا له یو بلې طریقې څخه، نو دې برخې ته بیا سافټویر وایي. لکه څنګه چې کمپیوټر په دوو برخو ویشل شوی و، همدغسې هارډویر هم په دوو برخو ویشل شوی دی چې یوه ته انپوټ ډیوایس وایي او دوهمې برخې ته آوټپوټ ډیوایس وایي. په عامه اصطلاح کې موږ ورته داخلوونکې برخه او خارجوونکې برخه ویلی شو او یا ورته نور اصطلاحات هم کارولی شو. انپوټ ډیوایس یا داخلوونکې برخه هغه برخه ده چې موږ دغه په واسطه سره کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شو، لکه کیبورډ. د کیبورډ له لارې موږ تاسې لیکنه کوو، کوم څه چې زموږ په دماغ کې او یا کوم څه چې موږ غواړو کمپیوټر ته یې په لیکلې بڼه داخل کړو، نو موږ د کیبورډ څخه استفاده کوو، هغه حافظې ته انتقالیږي او هلته لیکل کیږي. دوهمه برخه یې د هغه آوټپوټ ډیوایس ده یا خارجوونکې برخه ده، هغه برخه ده چې د هغه په واسطه سره موږ له کمپیوټر څخه ډیټا خارجولی شو، لکه سکرین. کومه ډیټا چې د کمپیوټر په داخل کې د سکرین په ذریعه سره موږ کولی شو هماغه ډیټا ووینو او ورته وګورو. یا نور مثالونه هم ویلی شو، لکه پرنټر چې د کمپیوټر د داخلي ډیټا راته پرنټ کوي او چاپوي یې. او همدارنګه د کمپیوټر د سافټویر برخه هم پر دوو برخو ویشل شوې ده چې یو ته اپلیکیشن سافټویر وایي او بله برخې ته سیستم سافټویر وایي چې په عامه اصطلاح کې موږ په اصلي او فرعي برخو سره تعبیرولی شو. سیستم سافټویر هغه سافټویر دی چې موږ د کمپیوټر هارډویر او سافټویر دواړه کنټرولوي، لکه وینډوز.
یعنې که چیرې زموږ په کمپیوټر کې وینډوز نه وي نو موږ د کمپیوټر د سافټویر څخه استفاده کولی سو او نه یې د هارډویر څخه استفاده کولی سو. زموږ د کمپیوټر د استعمال لپاره تر ټولو ضروري شی چې دی هغه وینډوز دی یا سیستم سافټویر چې موږ تاسې ورته وایو، چې په مثال کې هر ډول د وینډوز پروګرام چې دی موږ تاسې ذکر کولی سو. همدارنګه دومه برخه چې ده هغه اپلیکیشن سافټویر ده. هغه سافټویر ده چې موږ د کمپیوټر هارډویر او سافټویر دواړه نه کنټرولوي بلکې یوه خاصه دنده سرته رسوي، لکه ډکشنري، فرض کړئ اډیو، ویډیو یا داسې نور څه چې یوازې خپله خاصه دنده سرته رسوي، نور د کمپیوټر هارډویر او سافټویر سره کومه دنده نه اجرا کیږي، یعنې د هغوی په کنټرول کې کومه برخه نه اخلي. که ډکشنري کمپیوټر کې موجوده وي د ډکشنري کار به اجرا سي، او که نه وي موجوده یوازې هماغه د ډکشنري کار نه اجرا کیږي، نور کمپیوټر ته کوم تاوان نه رسیږي او نه د کمپیوټر کومه برخه له فلج سره مخ کیږي. اوس موږ تاسې د هغو عناصرو اړوند بحث کوو له کوم څخه بغیر چې موږ تاسې کمپیوټر نسو استعمالولی. 4 عناصر دي چې لومړی هارډویر دی. د دې لپاره چې موږ تاسې د کمپیوټر څخه استفاده حاصله کړو لومړی موږ تاسې باید د کمپیوټر فزیکي برخه له ځان سره ولرو. دوهمه برخه یې سافټویر دی، یعنې فزیکي برخې ته باید پروګرامونه انسټال سوي. په دریمه برخه کې برق راځي چې کمپیوټر د استعمال او استفادې لپاره باید کمپیوټر برق ولري تر څو پورې کمپیوټر انرژي ترلاسه کړي او د استعمال قابله وګرځېږي. څلورمه برخه کې استعمالوونکی دی، یعنې یو شخص یو کس باید کمپیوټر سره موجود وي تر څو د هغه د لارښوونو مطابق کمپیوټر کار سرته ورسوي، چې دغه 4 عناصر دي چې بغیر له هغه څخه موږ تاسې کمپیوټر نسو استعمالولی. دغه 4 عناصر باید موجود وي تر څو موږ تاسې د کمپیوټر څخه استفاده وکړو او موږ تاسې د کمپیوټر ګټه راورسېږي. دا زموږ او ستاسې د ویډیو وروستۍ برخه ده. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسې د مایکروسافټ وینډوز 10 پروګرام عملي زده کړه پیل کړو. اوس موږ تاسې د مایکروسافټ وینډوز پروګرام تعریف کوو. تعریف یې په داسې ډول کوو، دا یو سیستم سافټویر ده کوم چې کمپیوټر ته د کار کولو توانایي وربخښي او کمپیوټر کار کولو ته آماده کوي. یعنې یوازینۍ توانایي چې د پروګرامونو له اړخه کمپیوټر ته ورکوي هغه د وینډوز پروګرام دغه که هر ډول د وینډوزي نو هغه د کمپیوټر ته دا توانایي ورکوي تر څو کمپیوټر کار کولو ته آماده سي او زموږ د خوښې مطابق کار ترسره کړي. موږ تاسې به انشاءالله د ټیچ تکتیکس چینل له لارې څخه د مایکروسافټ وینډوز 10 انټرپرایز اړوند معلومات ترلاسه کوو او عملي استعمال به یې زده کړو. تر راتلونکي ویډیو پورې مو پر الله سپارم. ښې چارې.